رسول الله رسول الله رسول الله پوسه چې په درود ویلو کې د نورو زیاتو ګټو ترڅنګ دغه لاندنۍ لس لوی ګټې هم پرتې دي. رسول الله رسول الله أخجلني قصيدي. لمړی درود ویل د الله جل جلاله د رحمت د نازلېدلو سبب ګرځي. رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد. دوهم په درود ویلو سره دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت په برخه کیږي. رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد. دریم درود ویل د مکرمو ملائکو سره یو شیوالی دی. الوصف ما للوصف حد. رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد. څلورم درود ویل د کفارو او منافقانو سره مخالفت دی. رجا من دخان السمر ندو فعذرا يا مكان الروح مني سيطرق بابكم شعري. پنځم په درود ویلو سره خطاوي او ګناهونه محو کیږي. لكم شوقا بكم شرفات معدوا بمقدمكم تصافحت البرايا وألقى سيفه خصم ألد بمقدمكم. شپږم په درود ویلو سره دی غوښتنې او امیدونه د سره کیږي. للحق تبدو بمقدمكم ليالي الأنس تحلو كما يحلو على الأذواق شهد. وصفتم أنتم بأبي. اوم په درود ویلو سره دی د باندنی او د نن اسرار روښانه کیږي. لا تعدوا زرعت شمائلا فزكت نفوس فذاك حصادكم عمرو وسعد. اتم درود ویل د قبر لعذاب د خلاصون سبب ګرځي. رسول الله رسول الله رسول الله. نهم درود ویل د جنت د داخليدلو سبب ګرځي. الله أخجلني قصيدي فكانوها وللإسلام جند. رعيت أمانة ووفيت عهدا وبلغت. لسم په درود ویلو سره د الله جل جلاله له طرفه سلامتیا در باندې نازلېږي. تمام الدين والركن الأشد. أيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد. فجاز إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد. أيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد.